د ورو سوال کړی دی یو عالم دا خبره کوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د 100 ګډو بیزو نه زیات به ځان سره نه ساتل، د 100 ګډو بیزو نه زیات به ځان سره نه ساتل، او چې کله به په شمار کې یو پې زیات شو، یعنې یو سل یو شو یو به پکې حلال کړو. نو سوال دا خبره صحیح ده او که نه؟ او که صحیح ده نو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې کول چې د 100 نه نه زیاتول؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی. یو روایت دی امام ابو داود راوړی دی، امام حاکم هم راوړی دی. لقیط رضی الله عنه روایت دی، وایي زه د بنو المنتفق د طرف نه چې کوم وفد راغلی و زه په هغې کې وم د رسول صلی الله علیه وسلم خواله. نو کله چې موږ مدینې ته راورسېدو نو هغه په کور کې نه و، رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې نه و. نو عایشه رضی الله عنها وه، نو هغې امر وکړو چې موږ ته کجورې او څه قسمه خوراک هغه کېږدي موږ ته، یعنې امر خادم ته یا غلام ته هغوی ته وکړو چې مېلمانه راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، تاسو دوی ته کجورې او دا کېږي. دا د مېلمدو سړي نښه ده، یعنې که کور کې خاوند شته هم نه، خو مېلمه چې راغلی دی دله اوبه دله خوراک ده وباسي. او بیا هغه سړی به څه تربیت وکړي د کور چې کور کې دننه ناست وي، څوک ورته وروټه کوي، دی بچو ته وایي چې ورته وایي چې نشتي او ورښکاره نه شي، بیا دی دننه راځي. نو دی خو غریب په دې حال نه یې خوښي چې دا روان نسل به به څه حالي چې مشر څه کوي، کشران یې کوي. دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، وی چې څنګه راغی؟ وی موږ ته وی چې هل اصبتم شیئا، سم خوړلي دي که نه؟ او امر لکم بشیء، ستاسو لپاره څه راغوښتی شوي وو که نه؟ معنی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا تربیت کور کې ورکړی دی او هغه یې باقاعده تپوس کوي. موږ ورته وایي چې او یا رسول الله موږ له خوراک راوړی شی، یعنې کجورې مجورې یو شی بل شی. وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست وو، دې کې یو شپنکې راغی چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا ګډې بیزې به یې ساتلې، او هغه د ځان سره یو بچی را روان کړی د بیزې یا د ګډې چې دغه ټیم کې پیدا شوی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې ښه دا بچی پیدا شو د ګډې یا د بیزې، زه درته سیمه ترجمه او خلاصه بیان. هغه وی او یا رسول الله، یعنې یا نر پیدا شو یا ماده ده، هر څه چې تفصیل یې ورته وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل فاذبح لنا مکانها شات، نو اوس دا چې پیدا شو د دې په ځای پکې یو ګډ موږ له حلال کا، دا چې پیدا شو د دې په ځای بل ګډ یو موږ له حلال کا. و چې کله دا خبره وکړه بیا ما ته وی چې لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها. وی بیا ووایي ما ته چې وفد کې چې موږ وایو چې ګوره دا ګمان مه کوه چې ما ستاسو د لاسه ووایو هغو ته چې ګډ حلال کوي، یعنې خوراک خو تاسو ته یې ښودی شوی و، نو دا ګډ داسې نه چې ستاسو دپاره حلالوو. لنا غنم 100، زمونږ 100 ګډې بیزي، لا نريد ان تزيد، زه نه غواړم چې دې نه زیاتې شي. نو چې کله هم پکې یو ګډه یا بیزه بچی راوړي نو د هغې په ځای پکې موږ یو حلال کړو، نو چې هغه شمار د 100 څه شي هغه پوره شي. بیا ورته هغه مخکې خبره وکړه، اوږد روایت دی، ورته ویل یا رسول الله، دې لقیط ورته وویل چې زما ښځه ده ډېره بدزبانه ده، ډېره بدتمیزه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې فطلقها اذا، نو طلاق یې ولې ده؟ نو ما ورته ویل چې یا رسول الله زما دې بچي دي او ډېر وخت تېر شو. نو بیا وی نصیحت ورته کوه که خیر پکې وي وبه منې، که خیر پکې نه وي نه به یې منې. الغرض هغه روایت باندې ور مخکې هم دی. مقصدي خبره څه وه؟ یعنې 100 څاروي ساتي، د 100 نه زیاتوي. نو اول خو دا پته ولګي چې دا خبره صحیح ده، او دا به تاسو خو پوه خلک یې علم زده، تاسو ته به د مخکې نه معلوم وو. ولې نه زیاتوي دا بل سوال دی.
هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا له داسې توجه نه ورکوله او دومره کار یې کو چې په څومره باندې د هغه ژوند رواني د هغه ګزاره پې کېږي د میلمنو حق پکې ادا کېږي د کور والو حق پکې ادا کېږي بس د احسان جواب دی او هغه حدیث موږ څو څو پیرې ویلی رسول وسلم چې ابوذر ته وي چې دواړه روان وو احد غر مخې له رالو یو احد یې مخې له راغی نو رسول وسلم ورته ووي زما دا نه ده خوښه چې د احد غر همره سره ما سره پراته او په ما دې 3 شپې تېرې شي او هغه دې ای کې د ما سره څه پاتې شي الا که څه د قرضو لپاره مې پاتې کړي هغه جدا خبره ده الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا نو سبا کوم د احد غرم رسره دي د الله په بندګانو کې به ورکم دیسي ټول نو هغه د دنیا سره دیسې نه لګېده څنګه چې دا زموږ د دنیا سره لګي یا دنیا پرستو بیا دا چې دا سلو کې څه حکمت دی الله اعلم بس رسول الله وسلم دغه غوښته چې د سلو نه زیاته نه شي ولې نه زیاته ویل هغه موږ وایو چې دنیا سره هغه دومره توجه نه و په دغه باندې کار روان و ضرورت پوره کېدو بس صحیح و دا سلې ولې خاص کړي دي نو د دغې حکمت علم هغه د چا سره دی هغه د الله سره دی